د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل کوم وخت چې یو بنده په دې دنیا کې یو وار شراب وڅښي زړه یې تور سي او که یې دوهم وار وڅښل ملک الموت ځینې بیزاره سي که یې دریم وار وڅښل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې بیزاره سي که یې څلورم وار وڅښل حفظه یا د حفاظت ملائکه ځینې بیزاره سي که یې پنځم وار وڅښل جبرئیل علیه السلام ځینې بیزاره سي که یې شپږم وار وڅښل اسرافیل علیه السلام ځینې بیزاره سي که یې اووم وار وڅښل میکائیل علیه السلام ځینې بیزاره سي که یې اتم وار وڅښل اسمانونه ځینې بیزاره سي که یې نهم وار وڅښل د اسمانو اوسیدونکي ځینې بیزاره سي که یې لسم وار وڅښل د جنت دروازې ورته وتړل سي که یې یولسم وار وڅښل د اور دروازې ورته خلاصې سي که یې دولسم وار وڅښل د عرش اخیستونکي ملائکه ځینې بیزاره سي که یې دیارلسم وار وڅښل کرسي ځینې بیزاره سي که یې څوارلسم وار وڅښل عرش ځینې بیزاره سي که یې پنځلسم وار وڅښل جبار جل جلاله ټول ملائکه او ټول انبیاء علیهم السلام ځینې بیزاره سي او بیا نو د نور معذبینو او ګناهکارانو سره وجهنم ته د هلاک د پاره ولویږي او الله جل جلاله د جهنم د اور څخه یو جام یا کوټوري د چشلو د پاره ورکړي چې د هغه جام د حرارت څخه سترګې رالويږي او د مخ غوښې راتوي سي کوم وخت چې وچشي کلمې ټوک ټوک سي او تر دوبره راووزي د شراب او چشنګ ته دی ویلوي د شراب او چشنګ ته دی ویلوي د شراب او چشنګ ته دی ویلوي څونه او څنګه سخت عذابونه ورته ګوري د اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی وايي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واوریدل چې وی فرمایل هر هغه څوک چې نسته شراب ورولويږي تر او ورځې پورې الله جل جلاله المنز نه قبلوي کبیا د شراب چشلو د عقل زایل کړی یعنی دونه وچشل چې پنشسو الله جل جلاله تر او ورځې پورې روزه نه قبلوي که بیا دونه وچشل چې په ځان او جهان نه پوهېدی الله جل جلاله تر سلويشت ورځې پورې هیڅ عمل نه قبلوي او کله دغه سلويشت ورځو تر تیرېدلو د مخه مرسو نو کافر مرسو یعنی د کفر په حال کې مرسو او که توبه وکړل الله جل جلاله توبه قبلوي او که بل وار بیا د شراب او چشلو ته رجوع وکړه پر الله جل جلاله دا حق دی چې تینه الخبال په وچشي یو چا ویل یا رسول الله تینه الخبال څه شي دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د دوزخیانو د زخمو ویني او نونه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای کوم وخت یو شرابي مرسي تاسو شخ کړی او ورسته قبر وشني کوم ولې چې مخې د قبله څخه نه دی اوشتي ما ووجني دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ک یو بنده څلور واره شراب وڅښل الله جل جلاله پرده په غضب سي او د نوم په سجین کې ولیکل سي او الله جل جلاله د دسخه نه روزه نه المنز نه صدقه قبلوي مګر دا چې توبه وکړي او که توبه و نکشل نو د ځای اور دی او دغه اور ډیر بد ځای دی همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل زناکار او شرابیان به د قیامت په ورځ اور ته بوتل سي کوم وخت چې دغه اور ته ورنږدې سي د اور دروازې به ورته خلاص سي او پر دوزخ مقرره ملائکه به د اوسپنې په ګروزانو یا چنګکانو استقبال وکړي په دغه ګروزانو به وهي او په اور کې به هغه خپل ځایو ته ورپوري وهي دغه زناکار او شرابي په بدن کې به داسې عضو یا اندام نیوي پاته چې پر هغه دي د دوزخ مار او لړم نیوي وهلي او بیا به سلويش کاله پر سر په دغه دوزخ کې کښته ځي بیا به هم پایته نیوي رسیدلی د ها خوا څخه به د اور لمبې برته دغه طبقه ولوړي حصے ته راپورته کی دلته به بیا هغه پر اور مقرره ملائکه وهي او بیا به د اور پایته ولويږي هر وار چې د دوی پوسټ وسوځل سي الله جل جلاله به نوې پوسټ پر پیدا کی دا د دې لپاره چې ډیر عذاب وسکي یا حس کی بیا به دغه زناکار او شراب چشونکي ډیر شدید تجسي نو بناري وهي واعد شاه اسقونا شربة من الماء د تنج مړسو یو غړپ اوبره باندې وچشي
نو دوی ته به د ایشولو اوبو کټوریان راوړل سي چې دغه اوس به هم سره ایشي او پر لا اوړي. شرابي چې دغه کټوري ورپورته کړي د اوبو د حرارت څخه به د مخ غوښې پکې راولويږي. دغه اوبه چې خولې ته ورسي غاښونه به راولويږي. کم وخت چې دغه شیدلی اوبه نسته ورسیږي کلمې به ورټوټه ټوټه کی او تر دبرې به راووزي. برته به داسې جوړ سي لکه هغه اول چې وو او بیا به دغه عذابونه د سره شروع کیږي. دا د زناکار او شراب چشونکي عذاب دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به شراب چشونکي په داسې حال کې راسي چې د شرابو کوزه یا بوتل به په غاړه زړیږي او تنبور به په لاس کې وي ترڅو چې د اور پر لرګي د صلیب پر شکل وزړول سي او ناره کوونکی بناري کې دا فلانې د پلاني زوی دی او د خولې څخه به داسې بد بوی راوځي چې د حشر د میدان ټول ولاړ انسانان به دغه بوی د تکلیف څخه د خلاصېدلو غوښتنه کوي. بیا به ملائکه دای پرمځکه وغورځوي او د صلیب څخه به اخلاص کې د دوزخ اورته به بوزي. په دوزخ کې به زر کاله پاتې سي او بیا به ناره وهي واعطشا ډیر تجیم د الله جل جلاله په امر به ډیره بدبوې خوله ورته راولېږل سي. دی به دغه خولې د بدبوې څخه ناره وهي چې الهي دغه خوله را څخه ایستکه خو خوله نه ځنی ایستکیږي ترڅو چې د اور لمبه پر راسي داسې وسوځي چې اریسي. بیرته د الله جل جلاله په امر نوې د سر څخه خلق او پیدا سي. دی را ولاړ سي خلاصونه او پښې په زولنو تړلې وي او په دغه زولنو کې به پړ مخې په زنجیرانو په اور کې کشول کیږي او دی بیا د تندې څخه فریاد کوي او ناره وهي. دغه تندې د پاره حمیم د دوزخیانو او په وچشل سي. بیا دی د لوږې څخه فریاد کوي او ناره وهي. دغه لوږې د پاره زقوم په وخړل سي چې په نس کې به یې ایشي. زقوم د دوزخیانو خواړه دي. مالک یو ملائکه ده چې د هغو ملائکو مشر او رئیس دی کومې چې پر دوزخ او د دوزخ پر اور او د دوزخیانو پر عذابو مقرره دي. ویل کیږي چې دغه مالک ډیر لوی خلقت او لوی جسم دی. داسې بیرونکي شکل یې دی کچيري د دنیا او خلقو ته ځان وښکارا کی ټول به د شکل او صورت د بیر څخه مړسي. اواز یې لکه هغه شدیده او زوروره تالنده. دغه مالک په جهنم کې د اور پر یو عظیمه کرسي ناست وي. دغه مالک سره به د اور څخه جوړ شوی بوټونه یا چوټي ورسره وي. د هغو څخه به یو جوړه دغه شرابي په پښو ور واغوندي چې د هغو بوټو د حرارت او ګرموالي څخه به د شرابي د سر مغزه ایشي او تر غوږو به دغه مغزه راوځي. د شرابي غاښونه به د سکروټو وي او د خولې څخه به د اور لمبې راوځي او د نس کلمې به پر پښو رالويږي او بیا به شرابي د سکروټو په تابوت یا صندوق کې زر کاله واچول سي. عذاب یې اوږدي او ځای تنگ دی. نوان به یې بهیږي د بدن رنگ به یې تغیر کړی وي او دی به وایي یا رب اور می غوښي وخوړلې. شرابي لر دی ویل وي که شکایت وکي رحم نه پر کیږي کناره وهي جواب نه ورکول کیږي. شرابي به بیا د تند څخه ناره وهي. مالک به حمیم ایشولي او به ورکي. کوم وخت چې دی دغه اوبو لوشي په لاس کې ونیسي د لاس ګوتې به ولويږي چې دغه اوبو ته وګوري سترګې او باړخوګان به ولويږي. زر کاله ورسته به دغه تابوت څخه راوېستل سي او په سجین بندخانه کې به واچول سي او د اور په زنجیرانو به وتړل سي او په دغه بندخانه کې به دونه لوی ماران او لړمان پر مسلط سي لکه اوشان. بیا به دغه شرابي په پښو د اور زغره یا خول ور واغوندي او په بندوب کې به یې اوسپنې ورټک وي. په لاسو کې به ولچکان او په غاړه کې به زنجیران ور واچوي. بیا به دغه بندخانه څخه زر کاله ورسته راوېستل سي او د اور مقرره ملائکه به یې د ویل وشیلې ته بوزي. ویل د جهنم د شیلو څخه یو داسې شیله ده چې د اور حرارت او ګرمي تر نور ټولو شیلو زیات دي او تر ټولو شیلو ژوره ده او تر ټولو شیلو ماران او لړمان پکې ډیر دي. دغه د ویل په شیله کې به زر کاله پاتې سي. بیا به دغه شرابي وخپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته ناره وهي یا محمد
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دغه د ناره واوري نو به وایي یا رب د جهنم څخه زما د یو امتی ژغ اورم. الله جل جلاله به فرمایي دا ستا د امت څخه یو سړی دی چې په دنیا کې شراب چښل او به له توبې مړ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به فرمایي الهي دغه سړی زما د شفاعت څخه ووتی مګر دا چې ته عفو ورته وکې. نو اے مسلمان وروره د مخه تر دې چې مرګ درته راسي و خپل رب ته د خپل ګناهو څخه توبه وکړه، د خپل غلطیو او خپل خطاو څخه د رب عز وجل په دربار کې عذر وکړه او د مهربان الله جل جلاله څخه عفو وغواړه. دا بلا هم درته وایم کله یو چا په زړه کې د قران مجید 100 آیات پراته وي یعنی په یاد وي او دغه انسان پر هغه زړه شراب توی کی یعنی ویچ شي د قیامت په ورځ به د الله جل جلاله په حضور دغه د قران مجید هر حرف د خصم او دشمن وي دعوه به ورسره کوي او هر هغه څوک چې قران مجید یې دشمن وي هغه هلاک سو. د عبد العزيز ابن احمد الديريني څخه روایت دی. دغه عبد العزيز د شافعي مذهب د لوی علماو څخه دی چې ډېر تصنیفونه لري او د مشهور زاهدانو څخه دی. دغه عبد العزيز وایي یو شپه مسجد ته رهیم وملید چې څو شذ په لار کې ناس دي او ژاړي. ما ورته ول څه درته پیښه ده؟ دوی ویل زموږ په کور کې یو مریض دی، موږ یې د شهادت د کلمو وویلو ترابولو او موږ په تکرار سره ورته وایو خدای کلمه نه وایي. نو ته ورسه ویوینه ثواب به دي. وای زه ورغلم او د لا اله الا الله کلمه می ورته تلقینول د نویل او نه قبلول. ما څو واره په تکرار سره کلمه ورته ویل د سترګې خلاص کړې او ویل پر لا اله الا الله کافر یم او د اسلام څخه خبري او بیزار یم. په دغه وخت کې روح ووتی. زه د څخه راووتم او شذ می د په حال خبرې کړې. په قوم او کلی کې می ژغ وکي چې یا قوم پر دغه سړي د جنازې لمونځ مکوي او مې د مسلمانانو په اجره کې شخوي ځکه دای کافر مړ شو. خلقو د کورنۍ څخه پوښتنه وکړه چې د څه عمل کاوه. شذو ویل موږ ته کومه ګناه نه ده معلومه بیل دې څخه چې شراب چښل. نو د شراب چښلو په سبب د مرګ په وخت کې ایمان ځنی یوړل سو. نو ای زعب بنده د مخه تر دې چې عظیم رؤوف او لطیف رب مقاطعه در سره وکي د خپل دربار څخه دی وشړي توبه وکړه ترڅو چې روح دی په بدن کې وي پر توبه تلوار وکړه ځکه اوس لا د توبه کوونکو د پاره د توبې دروازه خلاصه ده. ویل او ناکامي دي هغه چاله روي چې د رب عز وجل نافرمانی وکړه او اورې ځای سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل کوم وخت چې یو بنده توبه وکړي ملائکه و اسمان ته پورته سي او وایي از مجربه ستا بنده فلانه د فلانه زوی د غفلت د خوب څخه راویښ سو ستا په حضور کې جاړي او اوښکې تویوي. الله جل جلاله و فرمایي از ما ملائکو د حسرت او پښیمانی د نفسو د راتګ د پاره اسمانونه شایسته کوي او د توبې د قبلېدلو د پاره د توبې دروازې خلاص کوي. بهشکه چې توبه کوونکی انسان زما په حضور تر مځکو او اسمانو عزتمن دی او کداغه انسان پر خپل توبه ټینګ سو او په عبادت کې ودرېدی هغه کړي ګناهونه به په نیکوي ور بدل کم. ورونو موږ مخکې د قیامت یا د حساب د ورځې حالات بیانول او زموږ بحث تر هغه ځای ورسېدی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شفاعت سره د قیامت د ورځې حساب شروع سو. خو د قیامت د ورځې حساب تر یو قانون لاندې کیږي چې دغه قانون شپږ ماده لري او دغه قانون ستا مخته د دې لپاره ایښول کیږي چې تا ته خپل حقوق در معلوم سي او ته پوسې چې ستا سره حساب دغه قانون پر اساس کیږي. د حساب د قانون اوله ماده ده چې نن ورځ هیڅ ظلم نشته. الله جل جلاله فرمایي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. یعنی هر هغه څوک چې د یوې ذره پر اندازه د خیر عمل کوي د هغه عمل جزاء او بدله به وویني او هر هغه څوک چې د یوې ذره پر اندازه د شر عمل کوي د هغه سزا به وویني. او الله جل جلاله فرمایي ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى
وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. یعنی هر څوک چې د نارینه څخه وي که د ښځو څخه او دی مؤمن وي چې د ښو عملو څخه ځینې کارونه وکړي نو دغه کسان به جنت ته داخل سي او پر دوی به د نقیر پر اندازه ظلم نه کیږي. نقیر څه شي دی؟ نقیر هغه ډیر نری سپړسي ته ویل کیږي چې د خرما د مندکې په نری چاک یا چاوده کې وي. کوم وخت چې خرما خلاصه کې او مندکه راوباسه دغه مندکې په چاک یا چاوده کې یو نری تناو دی. دغه تناو ته نقیر ویل کیږي. نو د قیامت په ورځ دغه نقیر پر اندازه هم ظلم نشته. د حساب د قانون دوهمه ماده ده چې هیڅوک د بل چا په ګناه نه نیول کیږي. الله جل جلاله د سورة فاطر په 18 نمبر آیات کې فرمایي ولا تزر وازره وزر اخرى، یعنی او نه اخلي هیڅ ګناهکار د بل چا د ګناه بار. هیڅوک د بل په ګناه نه نیول کیږي که څه هم هغه ګناهکار د چا پلار، ورور، مور یا خور وي. خو دغه ماده څخه یو شی وتلی دی، هغه دا که یو چا په دې دنیا کې بل څوک گمراه کړی وو، بدلاره وشولې و، د هغه ګناه هم د قیامت په ورځ د پر غاړه ده. الله جل جلاله د سورة العنکبوت په 14 نمبر آیات کې فرمایي ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، یعنی خامخا به دغه کفار د خپل ګناهو درانه بارونه بار کړي او نور درانه بارونه به هم د خپل ګناهو د درنو بارو سره بار کړي. یعنی د خپل ځاني ګناهو درانه بارونه خور سره و او د نورو حقوق کسانو د ګناهو درانه بارونه به هم پر خپل اوجو ور سره بار کړي کم چې دوی گمراه کړي او د لارې استلی و. خدا دا معنا نه لري چې هغه څوک چې د گمراه کړي وو هغه د ګناه څخه خلاص دی. هغه خو ګناهکار دی او دغه گمراه کوونکی هم ورسره شریک دی. لکه په حدیث شریف کې چې راغلی دی هر څوک چې په دنیا کې نه حق وینه توي کې د په ګناه کې د آدم علی السلام زوی قابل هم ورسره شریک دی، ځکه هغه دغه د وجلو لار جوړه کړې ده. همدارنګه الله جل جلاله د سورة النحل په 15 نمبر آیات کې فرمایي ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، یعنی خلق یې د دې د پاره گمراه کول چې د قیامت په ورځ د خپل ګناهو پیټي پورا پشا واخلي او د هغو کسانو د ګناهو د پیټي څخه هم ورسره واخلي چې دوی هغه کسان په ناپوهي گمراه کړي دي. هغه پیغله یا شزه چې د اول وار د پاره په ودو او شادوی کې لس لباس واغوستي، یا هغه شزه چې د اول وار د پاره په پارک یا د دریا پر غاړه لنډه لمن واغوستل، هر شزه چې د دې تقلید یا د دې پر قسم موډ او پیشن کوي د قیامت په ورځ دغه اوله شزه د ټولو په ګناهو کې ورسره شریک ده. څونه ګناه چې غیله رسته جیلره هم پر هغه اندازه ګناه لیکل کیږي. هغه څوک چې خپل ملګری د منشیات او استعمالولو یا نور حرام کارو ته وربولي، نشه، فسق او فساد ته تشویقوي او هغه ملګری بیا دغه کارونه وکي، هغه لره خو هغه خپل ګناه سته، خو دلره هم بیل دې څخه چې د هغه د ګناه څخه شي کم سي د هر یو د ګناه پر اندازه ګناه لیکل کیږي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمای من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. یعنی که چا وسمه لارې ته بلنه وکړل دلره د هر هغه چا پر اندازه ثواب سته چې د متابعت وکړي او د هغو د ثواب څخه هم شي نه کمیږي، او که چا و گمراهي او بد لارې ته بلنه وکړل پر د هر هغه چا پر اندازه ګناه سته چې د متابعت وکړي او د هغو د ګناهو څخه هم شي نه کمیږي. د حساب د قانون درېمه ماده ده چې حساب په لیک او لیکلو سره کیږي، نه د خپل په خبرو سره. الله جل جلاله د سورة الكهف په 19 نمبر آیات کې فرمایي
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني او کشه بشودل سی لیکل سوی عملنامه د خلقو پلاسوک نو به ته وینې ګناهکاران بیریدون کې د هغه څه چې په دغه عملنامو کې لیکلي دي او ګناهکاران به وایي ای زموږ هلاک راسه د دې عملنامې څه حال دی دا څنګه عملنامه ده چې نه یې زموږ کوچنی ګناه پرې ایښې ده نه لویه ګناه مګر هغه یې حساب کړی ده او هغه څه چې دوی په دنیا کې کړي دي که شوي که بد هغه به په خپل مخ کې حاضر وویني او ستا رب پر هیچا ظلم نه کوي. داسې نه پیښیږي چې داسې ګناه دې لیکل سوی وي چې ده نه وي کړی یا دې یې نیکي کړې وي او هغه دې نه وي لیکل سوی. بیا هم الله جل جلاله د سورة الاسراء په 14 نمبر آیات کې فرمایي وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يعني هر انسان لره موږ د عمل د سره د په غاړه کې لازم کړی دی او د قیامت په ورځ به دته یو لیکل سوی کتاب را وباسو چې دی به هغه کتاب غوړېدلی ویني. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. او دته به وویل سي دغه ستا کتاب عملنامه ووایه نن ورځ دغه ستا ځان پر تا باندې حساب کوونکی کافي دی. اوس نو ته د ځان سره فکر وکړه چې ستا په کتاب یا عملنامه کې به څه لیکل سوي وي. د عمل له مکافات غافل مسه لغنم غنم کیږي له اوربش نه اوربشه. د حساب د قانون څلورمه ماده داسې ده چې د یوې نیکۍ لس چنده بدله او جزا ورکول کیږي مګر د یوې بدی بدله او سزا یوه ده. سبحان الله. نیکی یوه پلس او بدی یوه په یوه. الله جل جلاله د سورة الانعام په 118 نمبر آیات کې فرمایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يعني هر هغه څوک چې یو نیکی راوړي نو دته به د هغې نیکۍ په مثل د لسو نیکیو بدله او جزا ورکړل سي او هر هغه څوک چې بدی راوړي نو دته سزا نه ورکول کیږي مګر په مثل او اندازه د هغې بدی او پر دوی به ظلم ونه کړل سي چې یا دې ثواب کم کړل سي یا دې عذاب زیات کړل سي. الهي څونه مهربانه چې ونی کې په لسو نیکیو را حسابوي. یوازې دغه هم نه ده بلکې هلته نور نیکی سته چې یوه په لسو نه ده بلکې یوه په 900 ده لکه خیرات او صدقه. یا والله یوازې دغه هم نه ده هلته نور نیکی سته چې یوه په 900 نه ده بلکې د یوې نیکی بدله په بې مثله او بې حسابه نیکیو درکول کیږي لکه د روژې د میاشتې روژه. د حساب د قانون 5مه ماده داسې ده چې د ځینو کسانو ګناهونه په نیکیو بدلیږي. سبحان الله. دا څونه خوږه او په زړه پورې ماده ده چې ګناهونه دې په نیکیو بدلیږي. خدا ماده څنګه او د چا د پاره ده؟ دا د هغه چا د پاره ده چې پر تیرو ګناهو توبه وکړي او بیا تر توبې وروسته ښه کارونه او ښه عمل کوي. د مثال پر ډول یو چا 10 کاله ګناهونه او نافرمانی کول خو بیا یې توبه وکړل او تر توبې وروسته عمل صالح او ښه کارونه کول هغه د 10 کلو ګناهونه په نیکیو او حسناتو بدلیږي. ته فکر وکړه ستا د 10 کلو ګناهونه ستا د ترازو د نیکیو په پله کې ایښودل کیږي په دې شرط چې فرشتہ سره توبه وکړي او تر توبې وروسته ښه عمل کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو انسان به د قیامت په ورځ راوستل سي الله جل جلاله به ورته فرمایي خپل عمل نامه دی ووایه. سړی چې د عمل نامې د ویلو په وخت کې پر خپل هر ګناه راسي د بیري او شرم څخه به یې مخ توريږي د به دا خیال او ګمان سي چې هلاک او برباد شوم. الله جل جلاله ورته فرمایي آیا تا د دغه ګناهو څخه توبه نه وکړلې؟ الله جل جلاله یې ورپیادوي. سړی وایي هو یا رب توبه مې کړلې و.
الله جل جلاله ورته فرمایي آیا تا تر توبې وروسته ښه کارونه نه کول؟ سړی وایي هو یا رب کول مې. الله جل جلاله ورته وفرمایي دوهم وار بیا خپل عملنامه ووایه. سړی چې دوهم وار عملنامه وایي د هرې ګناه پر ځای چې راسي هلته به د هغې ګناه پر اندازه نیکي لیکل سوی وي. سړی به وویني چې ټوله بدۍ یې په نیکیو بدلې سوي دي. سړی به په فکر کې سي او د ځان سره به ووایي کوم وخت چې حساب داسې دی نو چې ګناهونه مې یو څه ډېر وای ښه به وای نو به ووایي یا رب زه نور ګناهونه هم لرم چې هغه ملایکو نه دي لیکلي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې تبسم وکړي چې مبارک غاښونه یې ښکاره سول. دغه پنځمه ماده څونه شایسته او په زړه پورې ماده ده. ته نه ګورې چې ستا رب تا څونه خوښ لري. الله جل جلاله غواړي چې تا ته بخښنه وکړي. فقط توبه وباسه او ښه کارونه شروع کړه. پخواني ټول ګناهونه دې په نیکیو بدلیږي. که ته هغه څوک چې 20 کاله د مور او پلار آزار کړي دي بس دغه اوس یوه هدیه در سره واخله او ورسه لاسونه یې ورمچ کړه او عفو ځینې وغواړه او بیا یې مه آزاروه. هغه د 20 کالو آزارونه دي په نیکیو بدلیږي. وروره او خوري په هر ګناه چې اخته او مبتلا یې دغه اوس توبه ځینې وکاږه او په ښه عمل شروع وکړه. تیر ګناهونه به دې ټول نیکي او حسنات سي خو توبه بدنن څخه وسبا ته نه پرېږدي ځکه دا نه ده معلومه چې د سبا لمر به در باندې راوخیږي که یا. د حساب د قانون شپږمه ماده چې سخته او اخره ماده ده شاهدي او شاهدان دي. اول شاهد ملائکې دي. الله جل جلاله د سورة قاف په 13 نمبر آیات کې فرمایي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. یعنی بنده هیڅ خبره نه وایي هیڅ شی تر خوله نه راباسي مګر 2 ساعتونکې له ده سره حاضر او تیار وي چې ژر یې ولیکي چې هغه لیکونکي 2 ملایکې دي. حتی د سترګو اشاره یا چشمک د پسخند تبسم او د سترګو کاژه کتل لیکي. دوهم شاهد پر هر امت د هغه امت نبی او رسول دی خو پر موږ او تاسو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاهد دی. لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورة النساء په 41 نمبر آیات کې فرمایي فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. یعنی نو په هغه وخت کې به څنګه حال وي چې موږ د هر امت څخه یو شاهد د دوی د انبیاو څخه راولو او موږ تا پر دغه محمدي امت باندې شاهد راولو. ته فکر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر تا شاهدی ادا کوي. آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د سحر په منځ امر کړی یې کیا؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حرام څخه د سترګو په پټولو امر کړی یې کیا؟ ته فکر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درته وایي آیا ما ته نوې خبر کړی؟ ما دغه او دغه نو درته ویلي؟ آیا زما قولونه علماو نو در رسولي؟ ستا جواب به څه وي؟ دریم شاهد مځکه ده. مځکه به وایي یا رب دغه انسان پر ما دغه او دغه کول. ورونو دغه مځکه چې موږ او تاسو پر اوسېږو دغه مځکه زموږ پر عملو شاهدي ادا کوي. ستا د کور څخه تر مسجد پورې چې څونه لار ده دغه ټوله لار ستا دپاره شاهدي ادا کوي. که حج یا عمرې ته ولاړ سې ته فکر وکړه دغه ټوله مسافه پر تا شاهدي ادا کوي او هر ځای چې د تلبیه ویلې وي د هغې منطقې هر ذره ریګ او هر ډبره هر خاشه او هر درخته د قیامت په ورځ ستا دپاره شاهدي ادا کوي. د اصحاب کرامو دا خوښه و چې پر ډیرو ځایو د دې دپاره سجده وکړي چې د قیامت په ورځ هغه ځایونه د دوی دپاره شاهدي ادا کړي. ورونو هغه ځایونه لږ کوي چې ستاسو په ضرر شاهدي ادا کوي او هغه ځایونه ډیر کوي چې ستاسو په ګټه شاهدي ادا کوي. پام کوه چې د ګناه د پاره سفر ونه کې. دغه جملې په معنا پوهیږي دا چې ته یوازې یا د ملګرو سره د ګناه کولو د پاره اروپا یا امریکا ته ځې یا د یو شهر څخه بل شهر ته ځې دغه ټوله لار چې هر څو سوه یا هر څو زره کیلومتره ده د قیامت په ورځ پر تا او ستا پر ګناه کولو شاهدي ادا کوي. اخرنی شاهد یو ډیر عجیب شاهد دی. هلته د قیامت په ورځ ځینې داسې کسان پیدا کیږي کوم وخت چې دا حس او احساس کې چې زه خو ګناهکار یم او اوس اورته ځم نو وایي یا رب زه د ملائکو شاهدی نه قبلوم حتی د هیڅ چا شاهدی نه قبلوم بل خپل ځان څخه څه چې زه وایم
هغه صحیح دی. الله جل جلاله و فرمایي هو ستا شاهدي صحیح ده. نو یو خله د خبرو کولو څخه بند سي او د بدن اندامونه خبرې کوي. ټول اعضاء یا اندامونه هغه عملونه بیانوي چې دوی کړی دي یا د پکول. مثلا لاسونه، پښې، سترګې، غوږونه، د بدن پوست او نور ټول اندامونه خبرې کوي او خپل کړي عملونه بیانوي. الله جل جلاله مو دې د دغه خجالت او رسوایی څخه وساتي. الله جل جلاله د سورة یاسین په 15 نمبر آیات کې فرمایي: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یعنی نن ورځ به د دوی پر خلو مهر ووهو او زموږ سره به د دوی لاسونه خبرې وکړي او د دوی پښې به پر هغه کارو شاهدي ورکړي چې دوی په دنیا کې کول. الله جل جلاله د سورة فصلت په 19، 20، 21، 22 نمبر آیاتو کې فرمایي: ويوم يحشر اعضاء الله الى النار فهم يوزعون. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، هغه ورځ یاد کړه چې د الله جل جلاله دشمنان د دوزخ اور ته راټول کړل سي، پس دوی به ډلې ډلې کړل سي. یعنی د هر قسم مجرمانو ډلې به جلا جلا د خپل ملګرو په انتظار کې جهنم ته نږدې ودرول سي. بیا چې ټول سره یو ځای سي نو به دوزخ ته رهي کړل سي. حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تر هغو پوری چې راسي دوی دغه اورته، پر دوی به غوږونه د دوی او سترګې د دوی، پوستکی او نور اعضاء د دوی پر هغو کارو شاهدي ورکړي چې دوی په دنیا کې کول. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. او کفار به په تعجب سره خپل پوستکو او اندامو ته وایي: تاسو ولی پر مشاهده ادا کول؟ موږ چې هر څه دعوه کول هغه مستاسي په ګټه او ستاسو لپاره کول. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. دغه پوست او اندامونه به دوی ته وایي: موږ په خپل خبرې نه دي کړې، بلکې هغه الله خبرې را باندې وکړي چې په هر شی خبرې کړې دي. حال دا چې اول وار هم دغه الله جل جلاله پیدا کړی یاست او برته هم ودغه الله جل جلاله ته د جزا د پاره رجوع کوونکی یاست. هغه لوی ذات چې جبه ته د خبرو کولو قدرت او قوت ورکړی دی، آیا لاسو او پښو او د بدن نور اندامو ته دغه قدرت نسی ورکولای؟ بلکې خامخا یې ورکولای سي. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. او تاسو دغه ګناهو د کولو په وخت کې داسې نه واست چې دغه ګناهونه به مو د دې بیرې څخه پټول چې پر تاسو بستاسي غوږونه شاهدي ادا کړي او نه بستاسي سترګې او نه بستاسي پوستکي شاهدي در باندې ادا کړي. یعنی د نور څخه مو په پټه ګناه کول او د دې څخه نه واست خبر چې ستاسو لاسونه او پښې او نور اندامونه به ستاسو هغه پټ عملونه ښکارا او بیان کړي. ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. مگر تاسو به دا ګمان کاوه چې الله جل جلاله په ډیرو هغه کارو نه دی خبر چې تاسو به کول. یعنی تاسو د کړو ورو څخه داسې معلومېدل چې تاسو د الله جل جلاله پر عالم والی ایمان نه درلودي او داسې مبلل چې هر څه چې زموږ زړه غواړي هغه سي باید وکړو. نو مو څوک ویني او نه څوک راپسې ګرځي او اوس حساب شروع کیږي. الله جل جلاله فرمای: وجاء ربك والملك صفا صفا. یعنی د محشر میدان د حساب او کتاب میدان ته بستا رب راسي او رابسي ملائکه صف صف قطار قطار رونو. د الله جل جلاله راتګ داسې راتګ دی چې د عز وجل د شان سره شای موږ نه په پوهیږو او نه د کمشي سره مشابه کولای سو. ليس كمثله شيء. الله جل جلاله خالق دی او موږ مخلوق یو. مخلوق هیڅ کله د خپل خالق په باره کې فکر نسی کولای او نه باید فکر وکړي. خو ته فقط دغه وخت او دغه حالت وسنجوه. ټول انسانان او پیرانان چپ او ساکت ولاړ دي. رب عز وجل د خپل قهر او جبروت په تجلا سره بلا کیف د حشر او میدان ته حاضرېږي. ته فکر وکړه
اوس دې څه حال دی چې فقط دغه خبرې درته کیږي او هلته چې د رښتیا پر میدان په بیره او ورختایي کې ولاړ یې څه حال به دې وي؟ دا دی د یو نفر حساب په یو غږ یا یو ناره سره شروع کیږي. غږ وسی فلانی د فلانی زوی دی د جبار جل جلاله و حضور ته د خپل عمل د وړاندې کولو د پاره را د مخه سي. ملائکه راسي او تا مسکین تر وجو ونیسي. ته د خپل حال په فکر کې در وګرځو. اوس د الله جل جلاله و حضور ته وروستل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما منکم من احد الا وسيخلو بربه كما يخلو الرجل بالقمر في الصحراء. ستاسو څخه داسې څوک نشته مګر د خپل رب سره به یوازې سي لکه یو سړی چې په دشت او صحرا کې د سپوږمۍ سره یوازې کیږي. ته فکر وکړه هغه څوک چې د سپوږمۍ په شپه یوازې په دشت کې رهي دی او سپوږمۍ څنګه سره تنها وي، همدا رنګ به ته یوازې د الله جل جلاله په حضور د حساب ورکولو د پاره درېږي. او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما منکم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. يعني ستاسې څخه یو هم داسې نسته چې د هغه سره دی الله جل جلاله په داسې حال کې خبرې ونکړي چې د ده او د رب عز وجل په منځ کې به ترجمان نه وي. دغه څوک چې راسته طرف ته وګوري بل څه به نه ویني بې له هغه څه چې د مخه رالیږلي وه، یعنی خپل عمل. چې چپه طرف ته وګوري بل څه به نه ویني بې له خپل عمله، او چې مخ ته وګوري بل څه به نه ویني بې له اوره چې دته به مخامخ وي. ته او ستا رب به یاست او په لاس کې به د خپله عملنامه وي. د دغه درېدلو په باره کې فکر وکړه. په دغه وخت کې به د څه حال وي؟ ځینې کسان د قیامت په ورځ د الله جل جلاله حضور ته د هغه بندي پر ډول ورځي چې تښتېدلی وي او بیا یې پولیس ونیسي، او ځینې کسان د قیامت په ورځ د الله جل جلاله و حضور ته په هغه شوق سره ورځي لکه د ډېر عمر مسافر چې خپل کورنۍ ته ورهي وي. ته فکر وکړه چې ته به د کومو کسانو څخه یې؟ هو، هلته داسې کسان شته کوم وخت چې د په نامه نارې کړل سي فلانی د فلانی زوی دی په ځغستا ورځغلي غواړي چې د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږي او ووایي: یا رب، زه دغه یم، زه هغه څوک یم چې په دنیا کې مې ستا عبادت کاوه. او ځینې بیا داسې کسان دي چې د خپل نامه په اورېدلو سره پرېږدېدلو سي او ملایکې یې په کشولو سره کشوي. خدای و ملایکو ته وایي: ای ملایکو، ما و جهنم ته بوزي، خو د الله جل جلاله په حضور کې مې مه دروئ. حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ وایي: ما ته داسې کسان را معلوم دي چې د شرم څخه به د مخانو غوښې تویږي او دوی به خپل بد عملونه پر الله جل جلاله عرضوي. اوس ته د الله جل جلاله په حضور کې ولاړې او هغه عز وجل پوښتنې در څخه کوي. ته دغه صحنه په خپل فکر کې در وګرځوه او اوس ځان هلته فرض کړه چې ستا رب عز وجل په عتاب او سرزنش سره درته وایي: فلانیه، آیا دغه زما سره مخامخ کېدل دې سپک بلل؟ آیا زه و تا ته سپک وم؟ آیا تا پر ما جرأت درلودی او د خلقو د سترګو څخه پټېدې؟ ای فلانیه، تا څنګه فلانی ګناه کول؟ آیا ما و تا ته ښځه نه و درکړې؟ آیا ما رزق نه و درکړی؟ آیا ما ستا مخ نه و ښایسته کړی؟ آیا ما ستا بدن نه و قوي کړی؟ آیا ما مال نه و درکړی؟ ته څه شي پر ما دلاوره کړی وې؟ آیا تا زما په حضور کې درېدل هیر کړي وه؟ آیا ته هغه نه یې چې خلقو ته دې ځان ښه ښکاره کاوه او ما ته دې بد عمل راوړی؟ آیا ته هغه نه یې
چې د خلقو د سترګو څخه دې ځان پټاوه او زما په ښکاره دې ګناه کول. آیا ته هغه نه یې که به چا پر ګناه ولیدې زړه به دې دربېدی او زما د کتلو څخه دې زړه نه دربېدی؟ آیا زه ستا پر سترګو څارونکی نه وم او تا به په هغو سره و حرامو ته کتل؟ آیا زه ستا د پښو څارونکی نه وم او ته به پر هغو و حرامو ته تلې؟ ته څه شي پر ما دلاوره کړې وې؟ اوس نو که ته العیاذ بالله ګناهکاره وې، الله عز وجل درته وفرمایي عمل نامه دې ووایه زما بنده، ته خپله هغه عمل نامه وایه چې هلته ګناه پس له ګناه لیکلې وي. د شرمه څخه دې د مخ غوښې راتویږي او د مخ څخه دې وینې رابهیږي او الله جل جلاله په غضب سره درته وایي زما بنده زه هیڅکله ستا څخه نه راضي کېږم، ته ماته د ګناهو سره راغلی یې. ای ملایکو دغه انسان ونیسئ، زه پر ده په قهر یم، هیڅکله نه ځینې راضي کېږم. په دغه وخت کې 10,000 ملایکې در باندې راټولې شي او هر یوه غواړي چې جهنم ته دې وغورځوي او دوی وایي دا یو بنده دی چې الله جل جلاله پر ده په قهر سوی دی او دی ملعون دی. همدارنګه ټول بشریت درته ګوري او دوی وایي دا یو بنده دی چې الله جل جلاله پر ده په قهر سوی دی او دی ملعون دی. ای ګناهکاره بنده، که د خپلو ګناهو څخه توبه ونه باسې دغه حال به دې وي العیاذ بالله. او اوس راسئ چې دغه بحث خاتمه په یوه خواږه او په زړه پورې حالت سره وکړو چې هغه زموږ او ستاسې بلکې د ټولو مؤمنانو حال دی ان شاء الله تعالی. که چیرې ته مؤمن مسلمان وې یا مؤمنه مسلمانه وې، الله جل جلاله به درته ووایي زما بنده رانږدې شه، دا هغه د عمل عرضول دي. الله جل جلاله به دې په خپل نور کې پټ کې او پر تا به پرده وځړول سي چې څوک دې خبرې وانه اوري. الله جل جلاله نه غواړي چې رسوا دې کړي، نو به درته ووایي هغه فلاني ګناه دې په یاد ده، هغه فلاني ګناه دې په یاد ده، هغه فلاني ګناه دې په یاد ده. دغه بنده به دا خیال او ګمان سي چې دی هلاک سو، مگر الله جل جلاله ورته وفرمایي دغه ګناهونه مې دې په دنیا کې در پټ کړي وه او نن ورځ یې در بخښم، ورځه زه ستا څخه راضي یم او زما جنت ته ننوځه. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې او د ټولو مسلمانانو دغسې د حساب ورځ په نصیب کې چې اول خو د خپلې کورنۍ او د خپلو ټولو دوستانو سره یو ځای په خوشحالي د محشر میدان ته ورسو او بیا هلته د الله جل جلاله د عرش په سایه کې ودرول سو او د قیامت 50,000 کاله اوږده ورځ د 2 رکعات لمانځه پر اندازه را باندې تېره سي او په آخر کې مو حساب دغسې آسانه وي چې یوازې د عمل عرضول وي. الله جل جلاله راته وفرمایي چې دغه ګناهونه مې دې په دنیا کې در پټ کړي وه او نن ورځ یې در بخښم، ورځه زه ستا څخه راضي یم او زما جنت ته ننوځه. آمین یا ارحم الراحمین، آمین یا ارحم الراحمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، دا د حساب د ورځې یا د قیامت د ورځې ځینې حالات وه چې و تاسې ته وړاندې سوه، خو خبرې مې په دې سبب تیزې وکړې چې پته زموږ د بحث تر خلاصېدلو د مخه پای ته ونه رسېږي او د پتې په پاته حصه کې به د قرآن مجید تلاوت ثبت کم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير